السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او خوشحاله به زه ستاسو ورور جان کاروان او راسره ملګری رضا. نو دوستانو، یو څو خبرې درته لرم هغه پښتون په باره کې چې څوک د منظور پښتون ملاتړ نه کوي. نو دوستانو، هغه به څنګه ځان د پښتون وایي، څنګه به ځان د غیرتمند وایي چې دی د پښتون خلاف خبرې کوي یا د منظور پښتون خلاف خبرې کوي. خدای ته وګوره، لږ شرم خو په ځان کې راوله. بالکل د پښتون په توګ مه ورته ګوره، د یو مسلمان په سترګه خو وګوره، د یو انسان په سترګه خو ورته وګوره چې دا خو یو انسان د یو مسلمان خو ده. لږ خو راپاسه یو خلاف خبره خو وکړه. دا خو مه وایه چې منظور پښتون خلاف ده او هغه چې د منظور پښتون افغانستان راپورته کړی یا انډیا راپورته کړی دی. لږ شرم خو وکړه. منظور پښتون خو خاص د خپل قوم دپاره راجګ شوی دی، د یو مسلمان د ژغورنې لپاره راجګ شوی دی. هغه خو دا هر څه په سترګو باندې ویني. تاسو ته خو هم خدای سترګې درکړي دي، خدای پاک سترګې درکړي دي، خو تاسو هم دا حال وینئ. بیا هم د یو 100 روپو د یو 1000 روپو دپاره ځان غلی اچولی دی. څه شی چې تاسو ته پنجاب یو 1000 روپۍ درکوي، یو 100 روپۍ رشوت دی، بس دا پټ کړه او د منظور پښتون خلاف خبرې کوه. خدای ته وګورئ، لږ ځان کې غیرت راولئ. د هغه خلکو ته دا پیغام لرم چې څوک د منظور پښتون ملاتړ نه کوي او خلاف یې دي. او بل خبره دا چې لږ دغه ته خو وګورئ، د علي وزیر په کور باندې دا تشدد وسو. په دې باندې چا سر راپورته کړو؟ چا خبره باندې وکړه؟ ټول هماغسې پراته دي، هماغسې اوده پراته دي. خدای ته وګورئ، لږ ځان کې غیرت راولئ. او دا جلسې ملسې نورې پرېږدئ، که زما منئ بس تور توپک او دا شی غاړې ته واچوئ. ډایرکټ به ځو د خیره د پنجاب په لور باندې. مونږ خو مسافر یو، نور مو وس کار نه کوي. خدای ته وګورئ، مسافرو یو ویډیو خو جوړولی شئ، یو عکس خو د پنجاب خلاف شیر کولی شئ. که نور هم وس کار نه کوي، کم سے کم یو خلاف ویډیو خو د پنجاب جوړه که. ځان کې خو لږ د پښتون دغه راوله، د پښتون شان خو لږ ځان کې راوله. سړی وایي چې یاره پښتانه ټول یو سوي دي. نو زما ورونو عزیزانو، الله پاک دې وکړي چې نور تاسو ټول روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. نو زه درنه اخلم اجازت. نو رضا صاحب به یو څو خبرې درته وکړي. هغه راته ویلي زه هم یو څو خبرې ورته لرم دوستانو ته. نو ته دوستانو ته څه ور غواړې رضا بابا؟ السلام علیکم ګرانو دوستانو عزیزانو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. دا د پیسو خبره لکه څنګه چې جان کاروان وکړه دا مونږ دا ګلخانانو ته وکړه، کوم چې مثلا راځي او د منظور پښتون خلاف وایي. هغه کسان چې دا ګلخانان چې دي هغه پیسې خوري. خدای ته وګورئ، دا پیسې چا ځان سره قبر ته وړي دي؟ دا ټول مال به درنه پاتې دی، یو کفن سره به ځې سبا. مه کوه، خدای ته وګورئ، د دې بېننګۍ نه لاس واخلئ. که چیرې مثلا غیرت نه وي در پکښې چې میدان ته ور ووځئ، نو دا د بې غیرتۍ خبرې خو مه کوئ چې منظور پښتون چې دی هغه انډیا راپورته کړی، لکه څنګه چې جان کاروان دا خبره وکړې یا افغانستان راپورته کړی دی. دا غلطې خبرې خو مه پسې کوئ. خدای ته وګورئ، هغه ته زما او ستا څه رسي؟ زما او ستا د حق دپاره راپورته سوی دی. نن وګوره، د هغه پر کور باندې د علي وزیر پر کور باندې برید سوی دی. ته دا وګوره، دا څه نکل دی؟ 10 یې پکې شهیدان سوي دي او 10 یې زخمیان سوي دي. د خدای مسلمانه، که چیرې ما او تا کې باندې دی زما او ستا په کور باندې اوس دا چل سوی وای، هغه به اوس وختي 20 جلسې به نورې کړې وای چې تاسو ته بس نور بالا همدا ده. نن د هغه په کور باندې سوی دی، یو کس پورته سوی دی، یو خلاف ویډیو خو یې جوړه کړې ده چې یاره ولې داسې کار وسي؟ کومه ګورئ؟ د پښتون و تاریخ ته خو کم سے کم وګورئ. بس د خدای ته وګورئ، بس دی راویښ شئ. تر کومه پورې به داسې وده پراته یاست؟ نن د ټولو نه په ټوله دنیا کې پس مانده پس خلک چې وي هغه پښتون دی. او تاریخ کې وګوره چې په تاریخ کې پښتون چې دی د ټولو نه لوړ نام و نښان چې دی د پښتون دی. ګوره ټول پاکستان ازادي چې ده پښتون اخیستې ده. اټمي چې دی هغه پښتون ورته جوړ کړي، لکه کوم سوپر طاقت چې دی او پوځ چې دی مکمل هغه پښتون ورته کړی دی. نن تاسو ماته وایي پښتون راوښیاست چې یاره دا پښتانه په لاس کې دغه نه دومره زور سته. ولې داسې چل کوئ؟ قربان مو شم، ولې داسې کار کوئ؟ بس ته خدای ته وګورئ، بس ته خدای ته وګورئ. نور د دې بېغیرتۍ نه لاس واخلئ. دا خو یې لټ قسم دا خو بېغیرتي ده. زما په وس کې نور څه کېږي؟ اوسه پورې مه که چې زما ویډیو چا لیدلي نو هغه دې بالکل ماته ووایي چې یاره بلانک تا نور ویډیوګانې هم جوړې کړي. دا پیالتو ماته دا ویډیوګانې خوند هم نه راکوي او نن د دې سره زه زما څه علاقه ده، خو نن زور راکوي، وینه مې جوش کوي چې هغه زما د حق دپاره راپورته سوی دی او زما حق غواړي او د هغه په کور باندې نن برید وسو او نن زه د هغه دپاره هېڅ هم نشم کولی.
نو دومره خو کولی شم چې ویډیو وکړم هغې کې څو خبرې وکړم لکه څنګه خبرې چې دا اوس موږ دواړو تاسو ته وکړې کېدای سي هغه ګل خان چې د منظور پښتون خلاف وایي کېدای سي هغه کې لږ ځان سره سوچ وکړي لږ احساسات مې کې راشي چې زه په غلط کې یم چې زه په غلط کې یم بس نور الله مو آباد لره نور ماته اجازت راکړئ ګرانو دوستانو نو ګران دوستانو دا زما ګران دوست رضا و چې تاسو دا خبرې وکړې نو تاسو نه دا هیله کوو چې تاسو دا زموږ ویډیو ضرور ځان سره شیر کړئ نو یو جهان مننه الله مو خوشحاله او آباد لره چې موږ ته مو دونه وخت راکړی او ویډیو مو وکتله نو زموږ دا ویډیو ضرور تر هغه ګلخانانو پورې ور ورسوئ کومو ګلخانانو ته چې موږ دا پیغام ورکړی چې څوک د منظور پښتون خلاف خبرې کوي نو یو جهان مننه الله مو خوشحاله او آباد